په یوه کلي کې یو وړۍ ښځه 2 زامن یې درلودل. د کشر زوی نوم یې کریم و چې په کلي کې یو کوچنی د سبزي دوکان لرله، خو د مشر زوی نوم یې سلیم و، بیکاره و. ټوله ورځ به یې له ملګرو سره بانډارونه کول. یوه ورځ یې مور وویل چې زه اوس ډېره کمزورې شوې یم، کار نشم کولی، غواړم تاسو دواړو ته ودونه وکړم. دوی هم ومنله. مور یې خوشحاله شوه او ورته ویې ویل چې زه تاسو ته رشتې پیدا کوم. په سبا یې مور ګاونډ ته لاړه. هلته یې له ښځې څخه وغوښتل د دې زامنو ته رشته پیدا کړي. هغې هم ورته وویل چې دلته ماته یو کور معلوم ده، 2 ښځې پکې دي او واده شوې نه دي. دا خوښه پرې راغله نو سبا به دواړه ورشو او دغسې په باندې دوی دواړه د کوژدنې لپاره دغه کور ته ولاړ شي. هلته له رسېدو سره د هغه کور ورته وویل چې زما خو 2 لورانې دي، تاسو کشر پسې راغلي او که مشرې. خو بوډۍ ورته وویل چې زما 2 زامن دي او دواړو ته یې کومه. دغې ښځې هم ورسره ومنله. هغه کوژدنه وشوه. دغسې یوه میاشت وروسته د دوی دواړو ودونه جوړ شي. د کریم ښځه ثنا ده. کریم چې کله خپلې کوټې ته راشي او خپله ښځه وګوري نو ډېر خوشحاله شي. بل طرف ته د سلیم ښځه ښایسته وي او لږه غټه وي. کله چې سلیم خپله ښځه وګوري ویریږي. ښځه یې ورته وایي ته ولې یریږې وسړیه، ولې زه دې خوښه نه شوم. خو کریم د ځان سره په سوچوي کې وایي چې زه څه درته وایم، ته خو سمه نیښه یې نیښه. سلیم په لوړ اواز ورته نه ستونزه نشته، بلکل مې خوښه یې. ښځې ورته وویل هو که نه خوښه دې نه یم، غږ وکړه چې اوس ورباندې څو ټوپونه ووهم. سلیم چې دا خبرې وایي سخت وارخطا شو. له ځان سره وایي چې هو دا له لټوالو سره ستره بدماشه هم ده. یو کرکه د کریم ښځه وه چې د ټول کور کار به یې کوه، نو کریم ورته ډېر خوشحاله و. بل طرف ته د سلیم ښځه وه چې ډېره غټه وه او ټوله ورځ به خوراک ته لاژوه. سلیم به چې خپلې ښځې لیدلو نو خفه او هم به غوسه و، خو څه یې ورته نه شوی ویلی، ځکه ترې وېرېدلو. یوه ورځ چې سلیم خفه ناست و، مور یې ورته وویل ولې زویه څه در باندې شوي؟ سلیم ورته وویل مورې زه به ولې خفه نه یم، دا اوس تا ماته ښځه کړې او که نیکه ده، ټوله ورځ ناستې دی خوراکونه کوي. خو مور یې ورته ووایي نه بچیه داسې کار مه کوه، د چا په زړه پورې مه خنده، هغه الله تعالی همداسې پیدا کړې ده. ته کوښښ وکړه او د روزانه ورزش ته بوځه تر څو یې وزن برابر شي. او د سلیم هم دا خبره سخته خوښه شوه. دغسې به روزه تلل. سلیم به ورته ناست او ښځې به یې ورزش کوله. دې ورزش پر مهال چې کله مې ځان سره سوچ کولو نو یو دم ترې وویل شول چې سمه میښه یې میښ. ښځه یې سخته په غوسه شوه، ورته یې وویل چې دا څه دې وویل؟ سلیم ورته وویل نه بښنه غواړم، زه غلط شوم. خو مېرمن یې ورته وویل نه همداسې دې نه معاف کوم، راځه کور ته. سلیم یې له ځان سره بوتلو او هلته یې ټینګ ټینګ وتړلو او ورته ویل ته داسې نه سمېږې، ته هر وخت پر ما ټوکې کوې، اوس به دې زه خوښه شم. او سلیم په زاریو او ژړا باندې د معافي غوښتنه کوله. نه ما څخه غلطي وشوه، بیا درته میښه نه وایم. ښځې یې له هغه وروسته سلیم پرېښودلو. سلیم بهر ووځي او د ونې لاندې ناست وي. لا ځان سره سوچونه کوي چې الله ده ته ماته د کومې ګناه سزا راکړې. په دغه وخت کې د سلیم ملګری راشد راشي او له دې وروسته سلیم راشد ته ټوله کیسه وکړي. راشد ورته وایي ته دې ته هم خفه یې، د دې خو له ما سره علاج شته. دلته ماته یو حکیم معلوم ده چې د وزن کمېدو دوا ورکوي او راځه چې دواړه ورشو. دغسې دوی دواړه حکیم دوکان ته ورشي. هلته انتظار وکړي. له لږ ساعت وروسته حکیم بابا راووځي. راشد حکیم ته د سلیم ټوله کیسه وکړي. حکیم چې کله دا کیسه واوري نو دننه دی له ځان سره بوځي او دوی ته یو قسم دوایي ورکړي. بل طرف د سلیم ښځه ناسته خوراک کوي. له لږ ځنډ وروسته سلیم راشي او هغه دوایي راوړي. مېرمن یې ترې پوښتنه وکړه چې دا دې د څه دوایي راوړه؟ سلیم ورته وایي دا مې له حکیم څخه د وزن کمېدو دوایي راوړه. ورزش به نه کوې، پر ځای به ناست یې، خو دا درمل به ستا وزن کموي. مېرمن یې هم ورته وویل چې دا دوایي زما ډېره خوښه شوه. له دې وروسته سلیم دغه دوایي په یو ګیلاس کې واچوي او ښځې ته یې ورکړي. ښځې چې کله دا وچیږي نو ورته ووایي چې یا سړیه ما ته خو خوب راغی او همداسې
کټ کې لنګ شي. سلیم ډېر خوشحاله وای چې له خوب سره به یې لوږه ختمه شي، بهر لاړ شي او راشد ته ټوله کیسه وکړي. او یو ساعت پس چې کله سلیم کور ته راشي نو مېرمن یې بیا خوراک ته ناسته وي. سلیم هم حیران شي او هم سخت په غوسه شي. مېرمن یې ورته وویل وکنه د هغې دوایي سره زما اشتها نور هم ښه شوه. سلیم له ځان سره په سوچ کې چې هلکه دغه دوایي خو لکه چې الټا اثر وکړو. بهر لاړ او راشد ته دا خبره وکړي، خو راشد ورته وایي ته ټینشن مه اخله، دا به کرار اغېز وکړي. یوه ورځ خپلې مېرمنې ته ووایي چې پاسه له تا خو سمه بلستن جوړه شوې، ما ته اوبه راوړه. مېرمن یې چې کله لاړ شي په اشپزخانه کې له ځان سره سوچ وکړي دا خو له ما نه سمېږي او هر وخت پر ما ټوکې کوي. نو ذهن ته یو سوچ راشي او وایي چې راځه دغه دوایي ده ته هم په اوبو کې واچوه تر څو دی هم چاغ شي. بس یې مېرمن دغه دوایي سلیم ته په اوبو کې واچوي. سلیم چې کله دغه دوایي وخوري نو لږ ارام وکړي او له راپورته کېدو وروسته ښه سم وږی شوی دی. له مېرمن څخه یې خواړه وغوښتل او هغې هم ورته بریاني ورکړه. دغه شان دغه ورځې تېرېدې. د سلیم ښځې به همیشه سلیم ته درمل ورکول، همدغسې شپې ورځې تېرېدلې. مېرمن به یې همیشه سلیم ته په اوبو کې دغه درمل ورکول او له هغه وروسته به سلیم ښه سم خوراک کولو. لکه کله چې 2 میاشتې تېرې شوې نو سلیم هم د خپلې مېرمنې په شان غټ او چاغ شو. یوه ورځ یې مور ته وویل چې بچې د تاسو څه وشول؟ ما ویل چې د ښځې وزن به کم شي خو ته تر هغې زیات چاغ شوې. سلیم ورته وویل چې پته نه لګي مورې، ما له حکیم څخه دوایي راوړي خو له هغې سره مې نور هم وزن زیات شو. مور یې ورته وویل بچیه له درملو سره هېڅوک هم نه ښه کېږي. دواړه ښځه او خاوند بهر وځئ، منډې وهئ، ورزش کوئ نو د دواړو وزن به کم شي. سلیم هم د مور خبره ومنله. دغه شان دوی دواړه دوایي پرېږدي او ورزش شروع کړي. له مسلسل ورزش وروسته د دواړو وزن په کمېدو شي. له څو میاشتو سخت ورزش وروسته د دواړو وزن بالکل کم شوی دی. سلیم چې اوس خپلې مېرمنې ته ګوري نو ډېر خوشحاله شي. یوه ورځ ورته ووایي رښتیا هم محنت ښه شی وي، وګوره زما او ستا د دواړو وزن څومره کم شو. د دې څخه وروسته دوی ټول په خوشحالۍ خپل ژوند تېروي.